تهجد په ټیم دعا کوئ رحمت لاندینی اسمان ته راکوز شوي وایي شته څوک تنګ دسته چې زه وله رزق فراخه کم څوک تنګ دسته چې رزق وله فراخه کم بل سحر باندې پسې د اشراق نه مخکې مو وده کېږي دا ډېر د برکت ټیم وي دا د رزق د برکت ټیم دی دا څه بې برکتۍ چې نن اینئ په رزق کې دا د دغه ټیم د خوب د لاسه دا بې برکتي ده د رزق دا ډېر د برکت ټیم دی د برکت او یو د تهجد ټیم ډېر د برکت ټیم دی بس په دغه ټیم چې یو کس ویښي که نه تهجد نه کوي اسیم ویښ دی لکه یوه زنانه پاڅېدلې ده مثال خاونې په سفر ځي دا وله چای پخوي سب کپړې وله اسري کوي خو ټیم د تهجد دی نو په دې په دغه ټیم کې رحمتونه راورېږي دا دومره قیمتي ټیم دی او چې بیا پلا سړی په تهجد ولاړي او د الله رحمت لاندینی اسمان ته راکوز شوی او ته وایې خدایا په ما باندې د رزق دروازې کولاو که ته ګوره چې الله د رزق دروازې کولاوي که نه کولاوي یو چې د مسجد نه وځئ که نه چپ خپه مخکې کوئ او وایي اللهم انی اسألک من فضلک خدای د خپل فضل دروازې را باندې کولاو که دغې ته رزق وایي چې جماعت ته راځي خی خپه مخکې کوه وایي اللهم افتح لی ابواب رحمتک خدایا خی خپه مې را مخکې کړله دا د رحمتونو ځای دی خدای رحمتونو دروازې را باندې کوله چې د جماعت نه بهر ته وځي نو چپ خپه به ړومبې کوي وایي اللهم انی اسألک من فضلک خدایا د فضل سوال دی کوم د رزق دا دروازې را باندې کولاو دا معمول جوړ کوي معمول او هر کار په بسم الله سره کوئ رزق کې به بیا برکت ښه هر کار په بسم الله نیک کار اهم کار زیشان کار چې شروع کوئ وای بسم الله الرحمن الرحیم ته به د رزق برکت وویني نو تعلق د الله سره جوړ کو چا چې تعلق د الله سره جوړ کړی دی هغه خدای بیا مخلوق ته نه دي سپارلی هغه خدای مخلوق ته نه سپاري بیبي آسیه د فرعون ښځه وکړه فرعون ته دنیاوي څومره لوی بادشاهت میلو قرآن کی ذکر دے کنا انا ربکم الاعلی چې سړی د خدای توب دعوه کوي کنا وی زه رب اعلی یم دومره د بادشاهت نه غاور شو چې وی زه رب یم رب چیلنج کوي زه رب یم رب العالمین ورته وی ګوره کنه چې ستا ربواله خو ستا په کور کې څوک ومني کنه نو فرعون کور ته راغی بیبي آسیه ورته وی خپله ښځی وی آمنت برب موسی ما خو ایمان پر رب د موسی راوړی ته د رب دعوی کوه تا ته ګورې رب نه وامه ښه آمنت برب موسی ما ایمان راوړی پر رب د موسی علیه السلام